که رکشا دارم، رکشایی میکنم در شهر مزار شریف طرف تنگی میرفتیم که یک موتر در راه روان بود، طرف لب دریاش شش بدن که ما 4 اندیوال بودیم که تفنگچه به دست خیر محمد نام بود و سرش گیت کش کرد، ما دست موبایل گرفت. یک موتر ما تعقیب کردیم سونی چی میشه قطعه 5 تا اندیوالا بعد زور تفنگچه تا تلفنش گرفتیم. من تاکسی دارم، بصیر احمد یک تفنگچه رو برای ما داده، همراهش که سرقت میکرد، من از ولایت از شهر تا دیدادی انتقال دادم. تمام. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د زړورو او بیدارو منصبینو لخوا څخه یو بانډ د غلو چې 4 کسیزه ګروپ د 1 میل اسلحې سره ونیول سو. یادو کسانو د بلخ ولایت مزار شریف ښار په مختلفو ساحو کې مختلفو نوع غلاوې کولې، لکه د موټرسایکلونو، موبایلونو او موټرانو غلاوې چې د یادو کسانو دوسیې به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. موږ ټولو بلخ میشتو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ امنیتي ځواکونه به هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې امنیت ته کوم مشکل او خلل ایجاد کړي. که چیرې کوم وخت زموږ هیوادوال د کومو امنیتي مشکلات سره مخ کیږي، کولی سي چې د 19 میلې سره اړیکه ونیسي او پر خپل وخت باندې رسیدګي ورته وسي.